السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ دوستانو. په دې ویډیو کې ما زه تاسو ته ښیم تاسو څنګه خپل موبایل کې میموري کارډ یعنې د سټوریج میموري هغه څنګه غټ کولی شئ او څنګه یې د ډکوالي نه وساتئ، یعنې چې فول شي د هغې نه څنګه ساتلی شئ. نو چېرته مو زه ویډیو تر پای پورې وګورئ. په همدې ویډیو کې به زه تاسو ته ډېره ښکلې اپلیکیشن ښیم. د هغې له لارې تاسو خپل میموري سیو کېښودلی شئ او هغې کې به وایرس نه راځي په موبایل کې مو او میموري به هم زر نه ډکېږي. نو چېرته مو زه ویډیو تر پای پورې وګورئ. په همدې ویډیو کې به زه تاسو ته ټول جزئیات در کوم. نو هغه دوستان چې زمونږ یوټیوب چینل ته پهله ځل راغلي او زمونږ یوټیوب ویډیو روز پهله ځل باندې ګورو، نو موږ ورته ښه راغلاست ورته وایو چې دې یوټیوب چینل کې موږ ډېرې ویډیو نه هره ورځ دغه شانې یوه دوه ویډیو اپلوډ کوو همدغه شانې. او دغه تاسو ویډیو اپشن باندې کلیک وکړئ، دلته زمونږ یوټیوب چینل ته راشئ. دلته موږ ډېرې ویډیو اپلوډ کړي دي او هغه تاسو کتلی شئ. او مهرباني وکړئ که تر اوسه پورې تاسو زمونږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دی نو مهرباني وکړئ. نو د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته سبسکرایب بټن ښکاري نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او خوا کې سره به آیکون باندې کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به د ټول نه مخکې درسي. نو راځئ چې دوستانو چې ویډیو شروع کړو. نو دوستانو دغه یو اپلیکیشن دی چې د دې نوم دی ډوپلیکیټس کلینر. نو د دې لینک زه تاسو ته ډسکرپشن کې در کوم. هغه ملګري چې ډسکرپشن ورته نه پته نو هغه هم زه تاسو ته ښیم دوستانو. نو دغه یو اپلیکیشن دی تاسو کتلی شئ. نو دا ډېره ښکلی زبردست اپلیکیشن دی دوستانو. نو د دې لینک ما تاسو له ډسکرپشن کې درکړی. هغه ملګري چې ډسکرپشن نه پېژني نو دغه خط چې تاسو ته ښکاري نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ همدغلته ما یو دا شانې لینک درکړی دی شینک. نو دا یو بل اپلیکیشن لینک دی خو زه دا شانتې ما تاسو له همدې ویډیو کې درکړی دا کوم ویډیو کې چې زه تاسو ته خبره کوم. نو دې باندې چې تاسو کلیک کړئ دا شانې ویبسایټ ته به راشئ، لاندې به یې راکوشئ. دې ویبسایټ کې دلته شنه بټن ده تاسو کتلی شئ د ډاونلوډ. نو تاسو چې په دې باندې کلیک کړئ نو هغه اپلیکیشن به ډاونلوډ شي بیا انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړئ دغه یو اپلیکیشن دی تاسو کتلی شئ بیا دا اوپن کړئ دوستانو. چې کله مو اوپن کړو دا شانې پیج به مخې ته راشي. بیا اول دغه نیکسټ باندې کلیک کوئ بیا ډن باندې. نو دلته ډوپلیکیټ ایمیج کین ډوپلیکیټ اډیو کین ډوپلیکیټ ویډیوز چې هر څه تاسو سره دویم ځل وي نو هغه تاسو ختمولی شئ. لکه څنګه چې زه په دې ایمیج باندې کلیک کوم دوستانو. او چې کله ما په دې ایمیج باندې کلیک کړ نو دلته دا کرله سره پورې رسي دوستانو تاسو کتلی شئ. او دا وګورئ دا غون تصویران چې دي دا دوه ځلې دي. نو دا هم ډېر تصویران دي تاسو وکتل دوستانو دا ټول دوه ځلې دي. نو دا تاسو ختم کړئ. تاسو وکتل 10.40 MB. نو دا ستاسو د موبایل څخه لاړ کټ شول. نو دا څومره ستاسو موبایل ته یعنې د میموري کارډ چې دی هغه د هغه نه بعد چې تاسو دلته اډیو نشته دی ډوپلیکیټ. نو په ویډیوز باندې زه کلیک کوم ډوپلیکیټ. نو تاسو وکتل دا ویډیوز هم شته دی ډوپلیکیټ. نو زه په دې باندې کلیک کوم دلته 99.22 MB. نو دا هم کټ شول. نو تاسو وکتل دوستانو دا ډېر ښکلی زبردست اپلیکیشن. زه په دې بل درېیمه نشانه باندې کلیک کوم او دلته هم څه نشته دی. نو تاسو وکتل دوستانو ډېره ښکلی زبردست اپلیکیشن د دې سره تاسو خپل موبایل کې دویم فولډر وي، دویم مار تصویر وي، دویم یو ویډیو وي، یعنې هغه یوه ویډیو دوه ځلې نو هغه تاسو ختمولی شئ. ډېره ښکلې تاسو به فولډر کې ورپسې نه ګرځئ، صرف همدې اپلیکیشن په ډېرې اسانۍ سره ختمولی شئ. نو دا امید لرم چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي. نو دوستانو زه تاسو ته روزانه دا شانې ښکلې ویډیوز راوړم. نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ. نو څه پیسې هم پرې نه لګي، لایک خو کوئ او ویډیو شیر کړئ او کمنټ خامخا کوئ چې موږ تاسو ته په څه باندې ویډیو جوړه کړو. نو تر بلې ویډیو پورې په الله مسوارم د خدای په امان.